یو چا پوښتنه کړې ده چې مولانا صاحب ډېره زیاته غوسه راځي، خشم راځي. کله چې یو څوک یو معمولي غوندې خبر راته وکړي پر هغه باندې ماته زیاته غوسه راځي. که په کور کې یم که بهر یم د چا خبره برداشت کولی نه سم، پر ما باندې وړه وړه خبره را باندې بوج کېږي او زیاته غوسه چې د هغه راځي. نو د غوسې دپاره څه وظیفه راته وښیم. نن به درته د غوسې یو داسې وظیفه در وښیم چې کم انسان دا وظیفه وکړي انشاءالله تعالی زړه به نرم سي او غوسه به بالکل ختم سي او غوسه به بیا بالکل نه ورته راځي انشاءالله تعالی. یو خو چې کله تاسو په ورځ کې 314 واره 313 دفعه 314 واره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به وایسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او یوه دا دعا ده چې هغه زه پر سکرین باندې هم تاسو ته لیکم. اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. وسه دا په عمل یوم واللیله په دې کتاب کې دا راغلی دي چې کم څوک دا دعا ووایي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. وسه دا به زه په سکرین باندې هم درته ولیکم. نو تاسو دا ویډیو مخته در سره شیر کړئ چې څومره خلکو ته دې فایده ور ورسیږي دومره به تاسو ته الله تعالی اجر او ثواب درله درکړي. جزاکم الله خیرا.